زما د یوټیوب نه چې کم آمدن ما ته راځي کمې پیسې چې هر څومره دي مال راځي سبا به یوسف جان لالا نه مرګ حق دی بیا به وروسته مونږ چغې وو چې کاش د مونږ په ژوندون باندې د دې شخص قدر کړی دا خبره دی خدای پریا کې نه راولي زما د یوټیوب نه چې کم آمدن ما ته راځي کمې پیسې چې هر څومره دي مال راځي زه په هغې د رب ذوالجلال سره لږ شان تجارت کوم ما په هغې کې څه کورنۍ ټاکلي دي زه د هره میاشت څه ناڅه کوم دا خدای ماله توفیق را کړی دی او تاسو په رب ذوالجلال باور وکړئ چې زه هر ټیم داسې ګرځم ته چې زما جیب ډک دی زما غني وي زما ته سکون وي نو تاسو هم د خپل تجارت نه او د خپلې ګټې نه لږ تقسیم وکړئ چې څوک سکول ته لاړ شي څوک نارو ته جوړ نشي او څوک د نیوکو نه بچ شي څوک د پردو درون نه بچ شي او یو وړستلې پلار ته هم لږ سکون ترلاسه شي چې هغه د سلګو نه بچ شي ډېره مهرباني رحمان رحیم قدرمنو په دې سیټ باندې د یوسف جان لالا دا ویډیو چلیږي زموږ پښتنو ته پکې غټ پیغام را کړی دی یوسف جان لالا اور یوسف جان لالا ډېر زیات مجبور شو د ډېر مجبورۍ نه ده ووې چې ماته د یوټیوب نه کم پیمنټ ملاویږي مطلب د یوټیوب نه ماله کم ارننګ ملاویږي کم ارننګ راځي کمه پیسه راځي یوسف جان لالا وایي چې زه دغه پیسه غریب ته بېوسه چې کم داسې خلک دي داسې کورونه ما ټاکلي دي هغه کورونو ته میاشت په میاشت باندې زه راشن وررسوم پیسې ورکوم نو قدرمنو یوسف جان لالا ډېر ښکلی انسان دی او ډېر ښکلی کار کوي مونږ په یوسف جان لالا باندې ډېر فخر کوو مونږ په فخر ویاړ کوو مونږ وله سلام کوو چې الله تعالی زمونږ په دې خوږه سیمه باندې په پښتنو کې دغه شان سړی پیدا کړی دی چې د غریب د عوام خدمت کوي د بېوسه خدمت کوي بل هر شی خلکو تنقیدونه په یوسف جان لالا باندې وکړل بل هر شی خلکو د تنقید نشانه یوسف جان لالا وګرځوله زه هغه خلکو ته وایم چې د خدای دپاره چې کم خلک ښه کار کوي کم خلک د قوم دپاره کار کوي کم خلک د غریب ولس دپاره کار کوي کم خلک د مظلوم دپاره کار کوي په هغه خلکو باندې تنقید مه کوئ په یوسف جان لالا باندې چې کم خلک تنقید کوي هغه خلکو دپاره زما دا ویډیو ده چې د خدای دپاره پلیز په یوسف جان لالا باندې تنقید مه کوئ قسم درله خورم په سوشل میډیا باندې په خدای یقین وکړه که د یوسف جان په شان کس را پیدا کوي په ټول KPK کې وګرځه په ټوله پښتونخوا کې وګرځه خو د یوسف جان لالا په شان انسان به ماله په ټولو پښتونخوا کې په ټولو پښتنو کې دغه شان شخص پیدا نه کړي په میډیا باندې قدرمنو مونږ ته پکار دی باید چې مونږ د یوسف جان لالا ډېر قدر وکړو مونږ ډېر عزت وکړو مونږ ورسره مینه وکړو ولې چې یوسف جان لالا د مظلوم آواز ټول عمر اوچت کړی دی د یوسف جان لالا د سر ویښته سپین شو خو بیا هم د مظلوم آواز اوچتی چا به وی چې یوسف جان لالا پروګرام ته څوک پیسې الی څوک چې یوسف جان لالا غریب ته پروګرام کې پیسې الی تنقید پې کوي خو د کیمرې په شا باندې چې څه وي په هغې الله علم دی او د یوسف جان لالا چې کم کیمرمین دی او کم داسې دوه درې څلور کسانو سره نور دی هغوی ته پته ده یوسف جان لالا کم ځای کې چې پروګرام کوي کمو خلکو د بېوسو ته پروګرام کوي نو هغې په شا باندې د یوسف جان لالا د کیمرې په شا باندې لازمي مرسته او امداد ورسره کوي په دې ویډیو کې یوسف جان لالا نن ښکاره کړه یوسف جان لالا په ویډیو کې دا ښکاره کړه چې آیا چې ماته د یوټیوب نه کمې پیسې راځي کم پیمنټ راځي کم ارننګ زما کېږي نو زه په هغې کې خامخا د غریب حصه کوم دا نه و چې د یوټیوب چې کمې پیسې ټولې راځي چې هغه زه صرف ځان لپاره د یوسف جان لالا خامخا د غریب مظلوم سره ودرېږي خو دا نه وایي چې په دې کې ریا راشي دې وجې نه مونږ تاسو له په سکرین باندې نه ښیي آیا چې په ریا کې را نشي هغه وایي یوسف جان لالا زه خپل خدای سره خپل رب سره تجارت کوم راځئ چې د الله تعالی مخلوق سره لږې مرستې مونږ هم وکړو راځئ چې د خدای تعالی د ښکلي مخلوق سره د غریب سره مونږ هم مرستې وکړو راځئ چې لږه حصه مونږ هم ولوکاږو الله پاک چاته هم چې وس ورکړی د میاشتې 2000 زرې 3000 4000 نو تاسو کوشش کوئ دغه شان کورنۍ ځان وټاکئ چې کوم غریب بېوسې هره میاشت تاسو هغوی ته راشن یا څه نغدې پیسې ورکوئ زمونږ نور قسم په رب د ذات سم پخه راشي صرف دا صدقه چې غریب سره مظلوم سره ودرېږو بېوسه سره ودرېږو داسې بل هر شی خلک ما ولیدو قسم په خدای چې
د غریبۍ د لاسه جاړي فریاد کوي څوک یې چا نه غواړي داسې بلهاشه کورونه شته چې په کور کې نارینه نشته زنانه دي هغه به څه کوي هغه خلکو ته مونږ ویډیوز جوړ کړو یوسف جان لاله ورشي ویډیوز جوړ کړي تاسو له په سکرین کې د بس تاسو صرف تنقید بیا کوئ ټول نه کوي څو شخص دی هغوی کوي څو کسان دي هسې لږ کسان دی هغو تنقید کوي زه درته برای مهرباني د خدای رضا دپاره په دې خلکو تنقید مه کوئ که دا یوسف جان لاله شو جواد جان شو شهید خان شو چې دوی نه وې د دې غریب مظلوم آواز به چا اوچتولو په والله که څوک اوچت کړي وزیر اعلی تا ته نه راځي وزیر اعلی دې مظلوم ته نه راځي چې دوی سره مرسته وشي امداد وشي که د بېنظیرې پیسې شي که دغه شان احساس پروګرام والا پیسې چې ورکوي که هغه پیسې شي نو هغه اصلي حقیقي غریب مظلوم ته قسم که رسي